چا تپوس کړی ده چې یو سړی ده هغه مړ شي او بیبي ترې نه پاتې شوه او اولاد ترې نه پاتې شو، نو دې ښځې ته د دې هلکانو دې مور ته او د دې سړي دې ښځې ته ده ته به په میراث کې څومره حصه میلاویږي؟ نو که چېرته د دې ښځې او د دې خاوند دې بچي وي، خاوند مړ شو ښځه پاتې شوه، که چېرته دې خاوند دې بچي وي نو ده ته به په دې میراث کې څلورمه حصه میلاویږي، او که نه بچي نه وي او یوازې دا ښځه ترې پاتې شوه، نور رشته داران نشته، حصه دار نشته، خو لیکن بچي نشته، نو په دغه وخت کې بیا دې ښځې ته اتمه حصه د دې خاوند په دې مال کې میلاویږي، او که نه بچي وو بیا به څلورمه حصه میلاویږي، او که بچي نه و نو د ده په مال کې اتمه حصه و، د دې خاوند په دې مال کې به دې ښځې ته اتمه حصه میلاو شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه.